شوم بچی چې د مور په بورقه باندې د پاسه پروت دی او د هغې ماشوم مور په هغه ځای کې ویشتلی شوې ده، ویلی کېږي چې دا خپل پلار یعنې د دې زنانه خپل خاون ویشتلی ده. زه حیران دی ته ما چې دغه تصویر وکتو، والله چې زما جسم کار پرېښودو، زما وجود کار پرېښودو، قلب و دماغ را سره ملګرتیا نه کوله چې آخر دا معاشرت دې ته ورسېده. کوم شریعت او کوم دین چې مونږ ته د یو زناور د هغه جال ورانولو اجازت نه راکوي، د یوې مرغۍ د بچو د هغې جال ورانولو اجازت نه راکوي، د مار په سوړه کې د متیازې کولو چې د هغه دا جاله خرابه نه شي د هغې اجازت نه راکوي. آیا دغه اسلام کې مونږ د دې دعوه هم کو، د لا اله الا الله محمد رسول الله دعوه هم کو، او د دې باوجود یوه زنانه چې د یو بچي مور ده او د هغې مور په داسې بېدردۍ باندې برسر بازار د هغې قتل او دا ویشتل، دا حد درجې بزدلي ده، دا حد درجې چې کوم دی نو انساني زوال دی. او دا د پښتنو په خاوره باندې د پښتنو د روایاتو د دفن کېدو خبره ده، او دا د هغې امن جرګې په مخ باندې څپېړه ده کومه چې د صوبې په یو سر او په بل سر کې 60 قسمه تنظیمونه لري، 60 قسمه ملکانان لري، 60 قسمه جرګماران لري، پښتانه روایات لري، پګړۍ په سر کړي دي، څادر یې په اوږه باندې راچېلی دی چې زما روایات دي، زما تهذیب دی او زما معاشرت دی. نن دا د هغې پښتنو په معاشره باندې یو تور داغ دی. که یو طرف ته دا د اسلام په لمن باندې داغ دی، نو بل طرف ته د پښتنو په هغه معاشره باندې، بل طرف ته د دې ملک په نظام باندې چې یو قاتل ته سزا میلاو نشي، یو بدبخت ته سزا میلاو نشي، یو ظالم ته سزا میلاو نشي، نتایج به همدغه دا زما په عدالتي نظام باندې ګوته اوچتېږي، دا زما په دې ملک باندې چې کوم خلک زه د ځان دپاره مسیحا ګڼم او در حقیقت دغه خلک زما دپاره، زما د دې ملک دپاره ناسور دی، د چا نه چې زما توقعات وابسته دي، هغه زما قاتل هم دی، هغه نظام هم زما قاتل دی، په هغه نظام کې هره نعره هم زما قاتله ده، په دغه نظام کې چې هر مسیحا ښکاره کېږي در حقیقت دغه سړی هم د دې معاشرې د ښو بدو دشمن دی. لہذا معززو په دې بنیاد باندې سلام په هغه د دواړو جهانو په سردار باندې چې 9 بیبیانې وي دنیا نه رخصتېږي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي په دغه تمامو بیبیانو کې یوې بیبي ته څپېړه په مخ باندې نه ده ورکړې، یوه بیبي په مخ باندې وهلې نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر وفاته پورې چې د هرې بیبي کور ته داخل شوی دی، نو د هرې بیبي کور ته په خندا باندې داخل شوی دی. اسلام خو موږ ته د 3 خبرو اجازت راکړی دی. واعظ نصیحت دی بیبي ته وکړه، که څه د اصلاح قابل څه پکې ویني چې اصلاح یې کول پکار دي، که نه یې بستره ترې جدا که، که نه نو بس وی وهه، خو دا وهل به تادیبي وي، د هغې مخ به نه وهې، د هغه زینت به نه خرابوي، د هغې لاسونه به نه وهې چې د هغې زینت هم خراب نشي. د یوې وعدې د یو ټکي د وینا نه بعد دې زنانه ښځه، دې ښځې دې زنانه، دې مور پرېښې، دې پلار پرېښی دی، دې خویندرونه پرېښي دي، تمام کور اهل و عیال پوره قوم قبیله یې پرېښې ده. هغه دا چې دا پلانۍ ته زه په نکاح کې ورکړم نو او دا پلانۍ زما قبول دی، د هغې په نتیجه کې ټول عمر دا وفاداري کوي. که ستا پیغمبر علیه السلام فرمایي که یو خبره پکې خوښه نه ده، بلو خو ته یې وګوره چې ستا په دې کور کې ټول عمر دې ژوند تېر کړه، ستا بچو ته ژوند تېر کړه، دا ستا په کور کې مقیده ده، دا ستا د کور نه وتلو والا نه ده. لہذا د دې باوجود د زنانو سره دا رویه دا د شرم خبره ده، دا د دې معاشرې د هر سړي دپاره د شرم خبره ده. لہذا معززو دغه خبره باندې مونږ ته ډېر زیات دک و درد ورسېد، خو کاش او افسوس که یو ظالم او یو بدبخت ته سزا میلاو شوی وي او یو چا په چوک کې لټکاو کړی وي او یا پښتنو هغه سیزلی وي، وجلی وي، ده ته یې سزا ورکړی وي، نو نن به موږ داسې قسمه واقعات نه لیدل. لیکن د افسوس خبره دا ده چې زموږ د پښتنو روایات هم خوړونو وړي دي، اوبو وړي دي، او زموږ قانون خو څه قانون نومې شته نه. الله رب العالمین دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي. خو دغه یو بچی د دې ټولې معاشرې په مخ باندې څپېړه ده. لہذا اسلام موږ ته د حسن سلوک درس راکړی دی، اسلام موږ ته د انسانیت درس راکړی دی. د دې خپلو بیبیانو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري خطبه د حجة الوداع چې هغې پیغمبر علیه السلام ډېر واضح ویل، وی چې کېدی شي کال له بیا زموږ ملاقات ونشي، کېدی شي بیا زموږ ملاقات ونشي.
نو چون چون کر خبرې کړې وي او په هغه کې وي چې الا واستوصوا بالنساء خیرا. زه تاسو ته د زنانو باره کې د خیر وی وصیت کوم، تاسو هم خپل را روان نسل ته د خیر وی وصیت کوئ. زما د وصیت قبول کړئ چې دې سره ښه رویه کوئ، ښه رویه ورسره ساتئ. لیکن نن زما معززو دا رویه د نکاح په نظام باندې تور داغ دی او د دې په نتیجه کې مغربي دنیا د زنانو په نومونو باندې تنظیمونه پورته کوي او هغه خوشنما نارو په نتیجه کې ورسره بیا زمونږ د پښتني ښځې هم ملګري کیږي او د هیومن رایټس او د انساني حقوقو په نوم باندې چې د هغې په نتیجه کې به زمونږ خانداني نظام هم درهم برهم کیږي. نو داسې قسم واقعات دغه حالاتو ته هم لاره وارئ. نو په دې کې د ملا کردار هم ضروري دی، د ملک کردار هم ضروري دی او قانون خو شته نه، خو قانون لم حرکت کې راتلل پکار دي او د داسې قسم مسایلو روکتام پکار دی. ورنه دا قوم دا مزید تباهۍ طرف ته روان وي او دا قوم به قابل رحم نه عند الله پاتې شي چې په داسې یو عاجز مخلوق باندې، په داسې مخلوق باندې چې په هغې باندې د رحم درخواست پیغمبر علیه السلام کړی دی امت ته. په دې چې یو قوم رحم نه کوي، آیا دا قوم قابل رحم دی؟ په دې باندې به عذابونه او تکالیف او مسایل او مشکلات نه راځي. نو که ته په خپل ماتحت باندې رحم نه کوې، موفوق به په تا باندې رحم وکړي. دا پاسه اسمان والا دا د اسمان او د ځمکې خاوند چې په ما